د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي له افغان لوري سره که مخکې د مذاکراتو څه ناڅه هیله موجوده وه نو د وروستیو بریدونو له امله دا هیله په ناهیلۍ بدله شوې ده. نوموړي د پرونۍ حملې په اړه ویلي چې دا د وسلوالو له لوري ښکاره پیغام دی چې د پاکستان هر ځای په نښه کولی شي. خواجه آصف زیاته کړې چې د پاکستان حکومت به د دې بریدونو ځواب ورکوي. بل پلو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وایي افغان سوداګرو ته درې میاشتنی وخت ورکړل شوی چې څو له پاکستان سره خپلې سوداګرۍ بندې کړي. عزیزي نن په یوه خبري ناسته کې ویلي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې مطلق ډاډ موجود نه وي نو له پاکستاني لوري سره راکړه ورکړه اجباري نه ده. نوموړي زیاته کړې چې د افغان حکومت هڅه دا ده چې سیمه ییزو او بدیلو لارو له لارې د صادراتو وارداتو دوام یقیني کړي. څو مهمې پوښتنې د خواجه آصف وروستۍ څرګندونې د څه په معنا دي؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي اړیکو بندېدل څومره دواړو خواو ته زیان رسولی شي؟ عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب. زه یوسف خان لالا یم. اندړ صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر. څېړنې ته په خیر راغلی. اندړ صاحب د خواجه آصف وروستۍ څرګندونې په ټوله کې د څه په معنا دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی یوسف خان لالی تاسو ته او خپلو ټولو لرو برو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ګورئ، پاکستان تر ډېرو فشارو لاندې ده. یو خو یې بادارانو چې کوم پروژې ورکړې وې پیسې اخیستې دي، خو د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونو د دوی د دسایسو او د دغو تورستي ډلو چې باید افغانستان ته راغلي وای، بیا مرکزي اسیا او روسیې او نور شرقي اروپا تللی وای، چین ته تللی وای، د دې مخه نیولې ده. نو پاکستان لاره ورکه ده. له بل لوري تاسو پوهېږئ چې همدا پرون په روسیه کې د سان پټرزبورګ په ښار کې 3 تنه د داعشیان نیول شوي دي چې هغوی اقرار کړی د دوی اړیکې د پاکستان د ISI له سازمان سره د هغه جنس څخه تربیه شوي دي. همداسې په هند کې هم 3 تنه نیول شوي دي. هغوی هم اقرار کړی چې دوی د پاکستان د ISI له طریقه تربیه شوي دي. له بل لوري کوم مذاکرات چې افغان لوري سره په قطر او ترکیه کې وکړل، دوی ډېرې نامشروع غوښتنې درلودلې، نړیوالو ته شرمېدلي دي، د ترکیې او د قطر هېواد تر فشار لاندې دي. نو دوی اوس په ډېر لیونتوب سره هڅې کوي چې څنګه خپل خلکو او نړۍ ته قناعت ورکړي چې دا خو افغانستان ده چې موږ ورڅخه په عذاب یو. زه باور لرم چې دوی نوې پروژې ترلاسه کړي دي، پیسې اخیستې دي او ځکه خواجه آصف دغه څرګندونې کړي دي. دوی دې مهرباني وکړي لکه تېر ځل که چیرې په موږ حمله کېږي خوله ماتونکی جواب وویني، او دا چې پاکستان کې دوی مذاکرات کوي، دوی جګړه کوي، دا د دوی خپل منځي خبره ده. خو د افغانستان سره که دوی جګړه شروع کړي، دوی باید پوه شي چې لکه څنګه چې امنیتي وضعیت کړکېچن ده، نور به هم کړکېچن کېږي او موږ هم ارامه نه کینو. داسې نه ده چې یوازې دوی ډرون لري، دوی لرې ویشتونکي راکټونه لري. موږ هم اوس داسې دوستان پیدا کړي چې ډېر په ارزانه قیمت به یې ترې واخلو. دغه دوستان څوک دي اندړ صاحب؟ دغه دوستان څوک دي؟ ولې نه؟ تاسو وګورئ چې هند زموږ سره ډېرې ښې اړیکې لري. همدا اوس چین ښې اړیکې لري، روسیې په رسمیت پېژندلي یو، ایران چې د پاکستان په عذاب ده، څو وارې هلته دوی حملې وکړې، داعشیان یې ورولېږل. ایران به هم له موږ سره مرستې کوي، او که چیرې دغه هېوادونه مرستې ونه کړي، دا په دې معنا چې داعش به د پاکستان له طریقه دغه مستبد غلام هېواد له طریقه ایران ته ورځي. او لکه څنګه چې پرون په سان پټرزبورګ ښار د روسیې کې 3 داعشیان ګیر شوي دي او افغانستان سره دوی مرستې ونه کړي، مخې ونه نیسو. د مرکزي اسیا هېوادونه او دغه هېوادونه چې ما یاد کړل، دلته به داعش خپل عملیات په زغرده ترسره کوي. ښه به دی چې دوی هم فکر وکړي او موږ هم دا حق لرو چې د پیسو په مقابل کې اوس خرا نیسو او د خپل هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع لپاره یې وکړو. پاکستان دې په دې اټومي قوتو په دې اسلحو نه نازېږي. دا ډېره ساده خبره ده. موږ په همدغه اوسنیو وسلو کولی شو چې د پاکستان جواب په ډېره ښه توګه سره ووایي، لکه 3 اونۍ مخکې چې وویلې، او د دوی د سرتېرو افسرانو پتونه زموږ په ښارو کې د جشن په توګه خلکو ته ښکاره شول. دوی
دا بانې نه کوي، دوی ډېر انفجارات هم کوي، په پاکستان کې نوي انفجارات هم شوي دي. دا ټول د دوی د ایسای دستور ته چې ورکوي، د دوی خپل کار ده چې انفجار کوي، ځکه دوی پښتونستان کې هم ډېرې ناروا کړنې کړي دي. د پښتونستان خلک ورڅخه ناراضه دي، بلوچان ورڅخه ناراضه دي، غواړي چې نړیوال ته یو بهانه پیدا کړي څنګه خپل بداران ته قناعت ورکړي. نو بیا هم په خپل خلکو ظلم کوي، هم غواړي چې د افغانستان اوسنی امنیت خلکو ته خراب کړي، او هغه ډلې ټپلې چې ټول دوی جوړ کړي دي هغه په موږ توان کې پاتې. د ټي ټي پی موضوع، ټي ټي پی د دغه ظلمونو د خرابو سیاستونو نتیجه ده چې منځته راغلې ده، او اوس ډېره په مخ روانه. بله اندر صاحب، که په پاکستان کې کوم برید ترسره کیږي، د دوی دفاع وزیر یو ځل وایي چې د دې برید مسؤل افغانستان ده، بیا وایي هندوستان ده، بیا کوم بل څوک ښایي. فکر نه کوئ چې د دوی دغه خبرې یو څه ثبات نه لري؟ یوازې ثبات نه بلکې ثبوت نه لري. همدا اوس په هند کې چې تېر ورځ کومه حمله شوې ده، هغوی داسې ثبوتونه او اسنادونه پیدا کړي چې د پاکستان د طریقه شوې ده، او زموږ هوایي حریم ناست کې ټولې نړۍ ولیده. دغه د ملګرو ملتونو د دروغجنې د امنیت شورا ولیده چې زموږ په هېواد بمبار کړي، زموږ بېګناه هېوادونه شیطان کړي. دوی کوم ثبوت لري؟ دا بهانې دي، آرامه نه کینی. وډار څوک چې په څنګ کې یو قوي افغانستان، پیاوړی افغانستان، پرمختللی د امنیت چښتن افغانان ورځ په ورځ یو موټی کېږي، او د دوی جګړو هم ټول افغانان دوی چې په موږ یرغلو کې سره یو کړل، همداسې په څنګ کې هند چې اوس سلن زبرځواک ده، او دوی خپل د مرګ خوبونه ویني چې د نړۍ له نقشې نه ورکېږي. نو خامخا به دوی حاکمان که ملکي دي که نظامي دي، په لیونتوب سره بې ثبوته بې ثباته خبرې ترسره کوي. ښه اندر صاحب، آیا پاکستان اوس مهال دا جرأت لري چې بیا هم وشي کولی د افغانستان هوایي حریم نقض کړي یا په ټوله کې کومه ستونزه را پیدا کړي؟ جرأت خو پنجابیان هېڅکله نه لري. زموږ زور د دوی پلرونو نیکونو ته ورښودل شوی دی، او دوی ته هم ورښودلی ده، خو دوی تر فشار لاندې دي، پیسې اخیستې دي. دوی به حملې وکړي. حمله خو دا ساده خبره چې یو ډرون راولېږي د خپل بادار په امر باندې، خو جواب به لکه څنګه چې ښاغلي خلیفه صاحب تاج نقاني د افغانستان د کورنیو چارو وزیر 2 اونۍ مخکې ویلي چې ډېر رغنده او زغرده به وي چې اسلام آباد به ورسره ړنګېږي. دا ځل به داسې جواب نه وي لکه دوی پتنونه چې وګرځول شول. دا ځل به ډېر خطرناکه جواب وي، او افغانان هم داسې نه دي چې آرامه کینی. ما ویلي چې ډېرو وسلو ته به لاس کړي، ځکه چې موږ د ډېرو قوي یرغلګرو جوابونه ویلي دي. نو د پاکستان د دغه پروژې حکومت چې نه تاریخ لري، نه یو واحد ملت ده، او نه خپلواک ده، یو غلام ګوډاګی هېواد ده چې خپل مرګ په سترګو ویني. او دا وضعیت داسې جوړ کړی ده چې د افغانانو نه د ډیورنډ کرښه د یاده ووځي، او یا دوی په سرحد بدله کړي، او یا هم بیا هم په افغانستان کې چې ما په وار ویلي د افغانانو وینې توی سي چې د دوی دا خراب اقتصادي وضعیت بیرته زموږ له وینو نه جوړ سي. دا دومره ظالم مستبد حاکمان لري. موږ د خلکو سره وروري غواړو، موږ ډېر ګډ مشترکات لرو، ولس یې ډېر مظلوم ده. همدا اوس د ولس ډېر غټ سیاسیون لکه عمران خان په زندان کې پراته دي، او همداسې نور داسې خلک دي چې هغوی له موږ سره ښه دوستي غواړي. خو دا یو خاصې کړۍ دي هم په نظامیانو کې هم په ملکیانو کې چې د افغانستان بربادي غواړي، د افغانستان د خلکو ځورېدنه غواړي، په افغانستان کې خراب ضعیف حکومت غواړي چې بهرنی سیاست د دوی د لاس لاندې زموږ معدنونه دوی چور کړي. دا یو خوب دی، یو محال ده چې پخوا یې د خپلو جاسوسانو په ذریعه کړي. اوس افغانستان د افغانانو په لاس کې ده، یرغلګر هم شړلي دي، بیا دې خوا ته مخ هم نشي راتولی. که انګریز و که روس و که امریکا وه، خپل زور یې والی بل په جهان کې فکر نه کوم چې داسې یو قوت پیدا شي چې بیا به د یا د پاکستان سره ملګرتوب کوي، یا به ځینې ډېرې خرڅې شوې افغاني ډلې دي چې د خلکو نوم راټول شوي دي، فیسبوکي مبارزې په مخ بیایي، او یا به هغوی بیا دا خوبونه ویني چې بیا به دلته د دوی باداران راځي، بیا به 1 میلیون افغانان وژل کېږي، او دوی به بیا ځانونه پړسوي، د خلکو مځکې به رسپوي، او په بهر کې به بلډینګونه جوړوي، دوی اولادونه به ښایي شنوش کړي، افغانان به په وینو کې لمبېږي. نور افغانان ویښار شوي دي، او پاکستان باید په موږ د ستراتیژیکې
تغییر راولي که نه یو ورځ به له دې بدتره وي او موږ وینو چې الحمدلله د ټي ټي پي مجاهدین ډېر په مخ روان دي او هلته به یو اسلامي حکومت جوړېږي ځکه دا د ولس غوښتنه ده دا د دې کفري قوانینو چې د پاکستان حکومت انګریزي قوانین چلوي ورباندې دا د دغو ظلمونو نتیجه وه چې ولس یې ټول بېچاره جګ شوی دی کوم ولس یې نه دی جګ حتی پنجابیان جګ شوي دي سندان بلوچان پښتانه ښاغلی منظور پښتون چې د لر او بر پښتنو مشر ورته ویلی سو هغه یې د فشار لاندې نیولې ده چې ته ولې د افغانستان په ضد اعلامیې نه خپروې مبارزې ته نه پرېږدي دا به تر کله دا دومره ظالم حکومت ده چې په کوزه پښتونخوا یا محکوم افغانستان کې چې یو څوک د افغانستان نوم واخلي ځان ته افغان وایي لکه علي وزیر زندان ته اچوي لکه عثمان لالا وژنې لکه زموږ ګیلمن شهید قهرمان شهید هغه بیا وژني نقیب چې یو محصل و چې د افغانستان حقوق یې غوښتل ځان یې افغان باله هغه یې ووژه زموږ یې څوک نه دي راوژلي دوی عارف وزیر چې کله کابل ته راغی د پخواني ولسمشر په طالب کې ګډون وکړ او دلته ویلي چې دا مې د پلار نیکه وطن ده چې لاړه په درېیمه ورځ یې په شهادت ورسو دا دومره مرتد ظالم د پښتنو ضد افغان ضد حکومت ده چې د ده په مقابل کې نور موږ ارامه نشو کېناستلی دوی د دا خوبونه نه ویني چې افغانان متفق نه دي افغانان ولاړ دي له خپل حکومت سره او مهمه نه ده چې موږ لري شتونکي او ډرون ټایرنګ لري دا به هم پیدا کړو ډېره مننه بحث ته به دوام ورکوو جناب اندر صاحب ډېره مننه بحث ته به دوام ورکوو وروستۍ وې لاندې د مې عزتمندو لیدونکو لنډه دمه لرو بیرته راګرځو د خپرونې دوام ته ښه راغلاست اندر صاحب بله پوښتنه دلته دا ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر ویلي چې افغان سوداګرو ته یې 3 میاشتې وخت ورکړی تر څو له پاکستان سره ټوله سوداګري بنده کړي فکر کوئ که دغه سوداګري بندیږي څومره به د دواړو لوریو په زیان باندې مننه کومه د افغانستان په زیان هیڅکله نه تمامیږي دا د پاکستان په زیان د پاکستان یوه غوښتنه دا هم ده چې تل موږ د دوی د لاساندې وچېږو د دوی په افغانستان کې صنعت مخکې لاړ نشي او یا هم نورې لارې لکه چابهار د مرکزي اسیا موږ ته راخلاصې نشي چې هغه الحمدلله ټولې خلاصې دي حتی ریل ګاډي راغلل او نورې لارې به هم خلاصېږي هوایي دهلیزونه هم لرو نو پاکستان خو غواړي چې دا خراب مواد د ژرنګانې پرنګانې دغه خرابه دوایي چې حتی میخونه پکې راوتلي دي اوړه پکې راوتلي دي اوړه چونجن دي بوره خرابه دا د افغانان باید پوه شي زموږ تجاران هم پوه شي چې تاسو ظالمانو خپل خلک مه وژنئ په دغه موادو چې راوړي د پاکستان ټول مواد زهرجن دي او قصدا غواړي چې افغانان په راز مرضو لکه د شکرې سرطان همداسې قلبي مرض نور داسې دوایي رالیږي داسې تاریخ تیر شوي دوایي رالیږي نور مواد ټول غوړي په ډېر وخت کې داسې مردار غوړي به رالیږل افغان تجاران دې لږ ذره سر په ګریوان کې دا یو جهاد ده چې زمونږ د تجارت وزیر اعلان کړی ده دا یو داسې جهاد ده چې د افغانستان 40 میلیون نفوس ته نجات ورکړو دوی به ډېر ښه میډیسین ولري ډېر ښه مواد به راسي دوی ته به ډېر ښه خوراکي موادونه راسي او افغانان به مجبور شي چې خپل صنعت خپل فابریکو ته مخې کړي موږ هغه تجاران چې پاکستان کې فابریکې لري غټ غټ شرکتونه لري دوی د نور وشرمېږي چې څومره ظلم در باندې دوی په ورونو خیر دوی خو پیسې ورکړي دوی ته پاسپورټونه ورکړي خو هغه افغانان چې په زندانو کې زموږ خویندې اولادونه زیږوي بچیان ورسره چې بندیان دي د هغو لپاره د تجارت بند کړي ټول دې راوځي چې د پاکستان اقتصاد ته نور هم ضربه ورکړي د پاکستان فابریکې ودرېږي موږ د دوی د ژرنګانو پرنګانو ته نور اړتیا نه لرو ډېر یو ښه اعلان شوی ده او هیله من یم چې په دې کې اسلامي امارت نور هم ګړندي ګامونه واخلي او افغانان په دې پوه کړي چې ته لږ وګټه تل یې وګټه لږ وخوره تل یې وخوره ظالمه تجاره ټول عمر دې افغانستان ته خراب مواد راوستي دي ولې لکه د نورو هېوادو تجاران آیا موږ بدیلې لارې لرو اندر صاحب بدیلې لارې لرو که مکمل پاکستان سره زموږ تجارت ودرېږي ایله کومه زه خپله خبر تکمیل کوم د هند د چین یو لوی شرکت مشر اعلان وکړ چې لومړی ځل ما داسې خراب تجار ولید چې هغه د افغانستان و چې ما ورته ویل چې دغه توکي په دې قیمت دي
او د رتویل چې دا په نیم قیمت کې بیا نورتویل چې د دې بیا ډېر کم دوام کوي دا خرابېږي او د رتویل چې پروا مه کوه زه خپل ګټ ته ګورم خپل ولس په فکر کې نو زموږ تجاران باید دا زموږ سرمایداران دي زموږ د خلکو په سرنوشت کې سي نن که افغان بچی په خرابو دوایو په خرابو کالیو په خرابو وړو باندې مریض کېږي مړ کېږي سبا دا خبره تا ته هم را رسېږي د خدای لپاره د خپل هېواد او د خپلو خلکو په فکر کې سي ستاسو پوښتنه مې سمه واورېده آیا موږ بدیلې لارې لرو د پاکستان پر ځای ګوره ښاغلی لاره صاحب په دا رقم زهرجنو موادو زهرجنو کړنو په دا رقم چې زما تجار مال میوې له دې خوا خرابېږي او له هغې خوا هم درولي ټکس پرې ډېروي ظلم پرې کوي او بیا هم ټول ژرنګانې پرنګانې خراب مواد ته ورېږي له دې نه چې بې له دې نه مړه سو بې له لوږې مړه سو ښه ده نه چې په هغه رقم چې بیا بېرته زموږ اولادونه خویندې میندې ورونه مریضان بیا همدې پاکستان ته احتیاج یو بیا هلته ورځو نور ډاکټران یې په موږ ظلم کوي له هغه لرې مړه سو خو دوی مواد نه غواړي دا واضح زه افغانانو ته وایم چې مرګ او قبول دې مواد نه وړو ولې نه لارې څنګه نشته همدا اوس د مرکزي اسیا د ټولو هېوادونو لاره په موږ راخوښه ده ازبکستان هېڅکله سرحد په دا 50 کلو کې چې ازادي اخیستې ده نه دی تړلی همدا اوس د چین ډېر ښه بازار دې خوا ته را شروع ده هند کوشش کوي چې بهر لاره د ایران سره جوړه کړي د ایران اخلو د پاکستان سره چې موږ قطع رابط اقتصادي وکړو دا د افغانستان د خلکو یو لویه بریا ده موږ خو چې د احتیاج یو هم د مهاجر هلته پراته دي او بله دغه زموږ ټول توکي دوی نه دي او بیا په دې ظلم رالیږي چې هر ورځ زموږ تجارت کوي تاسو تورخم ته راځئ سپین بولدک ته راځئ څومره افغانان ولاړ دي څومره موټرې ولاړ دي تاسو د غلام خان بندر ته ورسئ څه حال ده دا به تر کله د دې ظالم د ظلم نه باید همدغه رقم ځان خلاص کړو او بله لویه موضوع چې زموږ دوی سره د ډیورنډ د کرښې ده زموږ 50 میلیونه افغانان چې هاخواته د ډیورنډ کرښې پراته دي د هغو له لاسه موږ ډېر ځورېږو چې په هغو باندې ډېر ظلم روان ده هغوی هم باید خپل غږ جګ کړي خپله ازادي واخلي دا رقم نه کړي چې موږ دلته 15 میلیونه شهیدان سو او دوی به ارامه ناست په دې سندرو په دې چغو په دې شعارونو چې نه کې ټوپک ته لاس کې لکه بلوچستان مخامخ د دې ظالم کفري حکومت سره جهاد اعلان کړي دا یوه ډېره ښه لاره چې موږ د دوی له غمه نور نه سو ژړېدلی دا د کوزې پښتونخوا د محکوم افغانستان د خلکو د لاسه موږ دومره ځورېږو که چېرې دوی ازادي واخلي موږ به په څنګ کې یو ډېر ښه حکومت ولرو که له موږ سره یو ځای کېدل لوی افغانستان او که آزاد پښتونستان یې بلوچستان سره جوړو دا هم ښه لاره ده نو تاسو تشویش مه کوئ د افغانستان ټول خلک زه دا ورته وایم زما نه نه خفه کېږي چې مرګ هم قبول ده خو دغسې دوا وي چې بیا بېرته مریضان کوي دغسې توکي دغسې مواد دغسې کالي چې سرطان پیدا کوي بیا بېرته پاکستان ته احتیاج یو له دې نه چې ټولې لارې بندې کړو سره دا به ډېر ښه تجاران دي بس ته په میلیاردو روپۍ ګټلي دي یو څو کاله دي کم درست ډېره مننه اندړ صاحب بله پوښتنه دلته دا ده لږ به راشو د پاکستان کورني وضعیت تاسو د ښاغلي خان یادونه وکړه اوس راپورونه خپرېږي چې کومه مسوده چې پکې یو نوی پوسټ رامنځته کېږي د پاکستان د پوځ په مشرۍ کې چې چیف آف ډیفنس سټاف ورته ویل کېږي چې هغه به په ټوله کې د پاکستان پر ټول پوځ باندې واک ولري او بیا هم د دې امکان شته چې د هغو په مشرۍ کې به ښاغلی عاصم منیر راشي یعنې واک یې ډېرېږي تاسو خو هم یو پوځي وی فکر کوئ یو پوځي ته په دومره ډول واک ورکول آیا قانوني دي نه اشتباه مه کوئ په نړۍ کې لومړنی هېواد ده چې حکومت یې د پوځ په لاس کې ده په ټولو هېوادونو کې پوځ د حکومت تر تحصیل لاندې کنټرول نه په لاس کې خو پاکستان کې د انګریزانو د امریکا په زور چې ماشینې غور کړي د دوی په لاس کې ده هغوی ته مخکې هم عاصم منیر ټول واک درلوده اوس هم لري او دوی پوځیان ټول وخت خپل حاکمان لکه عمران خان د بادارانو په یو ټلیفون زندان ته اچولی ده ذوالفقار علي بوټو اعدام که څومره اخیستي دي تښتولي دي تبعید کړي دي دوی ټول واک ټول عمر واک درلوده داسې یو دسیسه ده چې نوی جوړي یو نوم ورکړي وخت سوځونه کوي خپلو خلکو ته هم نوې دسیسې وړاندې کوي نړۍ ته هم دوی اوس هم عاصم منیر واک لري تاسو فکر کوئ چې د لیونی شهباز شریف تاسو به کله چې د والي د پنجاب د خبرې وردي دا سم لیونی ده دا واک لري دا په سیاست پوهېږي د څنګه سر ټیټونه څنګه چاپلوسي خپل بادار د امریکا ولسمشر
ټرمپ ته کوله او نور سیاسونه دوی ډېر ښه سیاسون لري خو هغه واک نه لري هغه له منځه وړي هغه وژني هغه یې ګوښه کړي دي ملایان هم امامان هم ډېر ښه امامان لري چې هغه د اسلام په لاره پوه دي ښه روان دي د خپلو خلکو ژوند غواړي د ګاونډیو سره ښه وروري غواړي خو هغه دوی تارګېټ کوي دوی دغسې خلک راولي چې د بشر ضد وي لکه عاصم منیر چې اوس دا نوی پوسټ ته جوړوي اندر صاحب په ډېرې بښنې سره د دغه مسودې په تصویب سره او د ښاغلي منیر د واک د ډېرېدو سره آیا تاسو د ښاغلي خان کوم چانس وینئ چې له زندان څخه به بهر راشي پاکستان هېڅکله موږ یو حکومت نه شو ویلی یو پروژه ده څه چې بادار غواړي هغه به کوي تاسو ولیدل چې د شهباز شریف ورور نواز شریف چې د افغانستان یې وران کړی دی موږ ورته دوی تښتولې ده ټول یې کباړ کړی ده هغه 3 ځلې لومړی وزیر شو په داسې حال کې چې 2 ځلې تبعید شو نه یې راپرېښودو وطن ته خو بیا لومړی وزیر شو نو په پاکستان کې لکه څنګه چې په نړۍ کې وایي پاکستان وایي داسې هېواد ده چې هر څه وغواړي د قاچاق له نګاه نه د سیول نګاه نه د مصنوعي ماشینونو نګاه نه سلاو نګاه نه هلته جوړېدی شي هر راز کړنې پکې امکان لري چې همدا اوس شهباز شریف کولی شي اعدام کړي او عمران خان زندان نه راوباسي ځکه چې دا یو خپلواک هېواد نه ده هر څه چې بادار کوي دوی په هغې اشاره باندې کار کوي او نظامیان یې هم همداسې نظامیان یې که سرغړونه وکړي په ډېر کم وخت کې لکه باجوا ایسته کوي نو تاسو دا فکر مه کوئ یو خپلواک نه دي کوم تاثیر نه لري خپله مسوده او مصوبه نشي لیکلی یا پاس کولی فقط د بادار امر ته ګوري که بادار امر وکړي هر څه به جوړي حتی که بادار امر وکړي دی ټول تښتي زموږ خاوره به تر اټکه او ملګري کشمیر یې زموږ او نور به هند ته پاتې ځکه چې داسې ګونګسیان روان دي چې هند د امریکا سره ځکه تړون وکړل چې خپله خاوره غواړي او موږ هم یو موږ اوس غوښتنه نه کړې موږ د فرضي کرښې په سر ته ګورو خو هاخوا پښتانه دومره د ظلم لاندې دي چې خپله به خپله ازادي واخلي نو تاسو تشویش مه کوئ د دوی دغه کړنې مصنوعي دي او هر څه یې د بادار په لاس کې ښه ستاسو خبرو ته په کتو که په پاکستان کې همداسې وي چې هر څه د پوځ په اختیار او واک کې بیا نو ولې پارلمان بیا نو ولې احزاب بیا نو ولې ولسمشر بیا نو ولې لومړی وزیر او نوره کابینه ګورئ زما په یادښت سره چې په پاکستان کې څو ځلې پارلمان سلب صلاحیت شوی ده وران شوی ده دا دوی ته عادي خبره ده ټول پارلمان او پارلمان هم ټول په بدماشي باندې د وکیلان مخ ته راغلي چې سم وکیل هغه دوی تارګېټ کوي ولسمشر خو هلته قوانین د انګریز دي لکه په انګریز کې چې انګلستان کې شایست رول نه لري لومړی وزیر رول لري په پاکستان کې هم هماغه قوانین دي دلته لومړی وزیر مهمه ده خو ټول واک د فوج ټولو نړۍ ته معلومه ده چې پاکستان په دا رقم جوړښت لري او دا یو پروژه ده دا د انګریزانو د امریکایانو همداسې د ټولو غربیانو او اوس سعودي عربستان هم تړونونه سره لري د هغوی د ستراتیژیکو اهدافو لپاره په سیمه کې کار کوي همدا اوس موږ دوی ته څه ویلي دي زموږ خاوره یې برباد کړې زموږ مهاجر هم په ډېره بېشرمانه توګه ځوري پرون هلته انفجارات شوي دي زموږ دومره مهاجر کډوال یې نیولي دي چې هغه اصلا په خپله خاوره کې پراته دي خو موږ هم د دوی په خوله مهاجرو ته وایي افغانان یې نیولي دي ډېرې ټکولي دي دا څه کوي چې ظلم ده زموږ خاوره یې بمبارد کړه ځکه چې دوی خو کوشش لري پیسې اخیستې چې مرکزي اسیا داعش ورسوي او دوی باداران ورته ګوري نړۍ چپه خوله ده دا د دوی د بادار په امر سره سرته ځي دوی خپله دا توان نه لري نو د پاکستان حکومت یوه پروژه ده چې څه به ختمیږي خو زه فکر کوم چې انشاءالله د ختمېدلو وخت یې ډېر رانږدې شوی دی ډېره زیاته مننه د پوځي چارو کارپو احمد خان اندړ صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم عزتمندو لیدونکو د نن څرلنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښې چارې